د یو بل سهار پیل خو په تاوتریخوالي د تیرو ورته ورځو په څیر یوه بله خونړۍ پیښه او وژنه. دا ځل پکې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا مشر یوسف رشید ووژل شو. پولیس وایي دای او تر زوی چې موټر چلونکی و د ښار اومه ناحیه کې کور ته نږدې په ډزو ټپیان شول چې وروسته یې بیا روغتون کې ساه ورکړه. یوسف رشید هغې ټاکنیزې خپلواکې ادارې سره کار کاوه چې موخه یې په ټاکنو کې پر شرایطو برابر د ټولو افغانانو ګډون او د ډیموکراتیکو آزادو او رڼو ټاکنو ترسره کېدل بلل کیږي. ځوانان هره ورځ وطن کې مړه کېږي، موږ هره ورځ په کور کې ډوډۍ په وینې کې لانده وه، د نورو په غمونه ځوانان په خپل غم ژاړو. ارزو یې دا وه چې په افغانستان کې رڼې، شفافې او سرتاسري ټاکنې ترسره شي او په دې برخه کې ښاغلي رشید ډېره هڅه او مبارزه وکړله. د ده مړینه له شک پرته ډېره لویه ضایعه ده، افغانستان ته لویه ضایعه ده. په دې وروستیو کې د افغانستان هر سهار په وژنو پیلیږي، خو حکومت او نړیوالو خبرګون تر ډیره یوازې د خبرپاڼو په خپرولو کې وي. افغان حکومت د نورو ملکیانو وژنو په څیر د یوسف رشید پر وژنې هم خواشیني وښوده او دا یې لویه ضایعه وبلله. افغان ولسمشر وایي دا ډول ترهګریز بریدونو ډیریدل به زموږ د پرمختګونو او لاسته راوړنو مخه ونه نیسي. امریکا او هالند هم د ښاغلي رشید پر وژنې ژوره خواشیني ښودلې ده، خو عام خلک له حکومته د خواشینۍ له پیغامونو ورهاخوا د عملي ګامونو غوښتونکي دي. رنګارنګ نومونو باندې شهیدانېږي، نو تر څو به دا بحران دغسې روان وي، زموږ په جامع جهاني په نړیواله ټولنه باندې دا غږ به خصوصا په امریکا باندې دا غږ چې تا دلته د افغانستان سره ستراتیژیک پلان راسل کړی ده چې ته د افغانستان ساتنه نشي کولی، د افغانستان د ولس ساتنه نشي کولی، نو ولې د افغانستان ولس په وینو کې رنګوي، ولې د افغانستان ولس ځوروي؟ هدفي وژنې ډېرې سوي دي او دا تارګیټ یو خپل هدفونه خاص مدني فعالان او خبریالان او مطرح چیرې اخلي. دا ستونزې اوس ډېرې سوي دي. موږ دولت نه خواهش کوو چې په دې باندې خپل نظر وکړي چې دا هدفونه چې دا ترسره کېږي باید دا د منځه ووځي، د خلکو امنیت ولسي. د وژنو درولو او اوربند تمه د دواړو خواوو د سولې له همدغو پلاویو کیږي، خو د جګړې د تود اور ته په کتو چې ورځ تر بلې ډیریږي، ښایي تر ډیره وخته د افغانانو د سولې هیله په زړونو کې پاتې شي. دا مستقیم تاثیر به لري د سولې پروسې په برخه کې، او طالبان هم دغلته ډېر لوی مسؤلیت لري د یو مهم نظامی قدرت په توګه په افغانستان کې، چې یا په دغه برخه کې د ولسونو سره که د حکومت سره همکاري نه کوي، د ولسونو سره د همکاري وکړي او دا خلک ور وپېژني چې څوک دي، د دې اصلي لاملین که خپله نه دي. او د حکومت مسؤلیت خو د ټول دنیا ته معلومه ده، حکومتي چارواکي یا د استعفا ورکړي یا د دې لاملین د ولسونو ته او نړیواله ټولنه ته ور وښیي، تر څو چې خلک هم پوه شي چې کوم موقعیت کې دوی واقع شوي دي او څنګه کولی شي چې دغسې ناخوالو نه مخنیوی وکړي. د دغو ګمنامو مرمیو په څیر دلته افغانستان کې هره ورځ وژنې د نامعلومو قاتلینو له لوري کیږي. افغان حکومت یې مسؤل طالبان ګڼي، خو طالبانو یو ور بیا ټینګار کړی چې دغو بریدونو کې د دوی لاس نه دی. دوی یې پړه بیرته پر افغان حکومت اچوي. دا افغانان دي چې وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه کې د سون توکي ګرځېدلي او هره ورځ قرباني ورکوي. شازیه حیا، کابل.